بسم الله الرحمن الرحیم. خانن زموږ درس کیبورډ کې دی. کیبورډ کې اول ټیپ چې مونږ کار کوو مونږ سره سپیډ دی. سپیډ کې مونږ سره اول ریپیټ ډیلی. ریپیټ ډیلی ګوره که چېر تاسو دا آپشن ډېر لانګ اخیستی اپلای کلیک کوئ چې کله زه دلته لیکل کوم ګوره اول حرف چې لیکمه دا اول کرکټر چې لیکمه هغه نه وروسته دا لیکل چې کېږي ګوره لږ زره درېږي بیا نور لیکل کېږي اول حرف نه وروسته ګوره ما ګوره هلته کلیک وکړه ودرېږه بیا ځه ځکه مونږ ته لانګ اخیستی ګوره لکه زه دا پاکم چې ګوره لیکل کوم اول حرف ولیکم ودرېږه ځه نو که چېر زه دلته دا شارټ والم ډېر کم درېږي ګوره ډېر کم درېږي او بیا چې ګوره کلیک مې وکړه ولاړو هېڅ نه ودرېږي ځکه مونږ ورته شارټ واغه شارټ مطلب دا دی چې لږ ناوخته که ډیلی که نو بیا ځه او که دلته څه ورته چې لانګ نو ښه ډېر ودرېږه بیا ځه ګوره دا مې پاک نو زه چې اوس کلیک کوم درېږي بیا ځي صحیح شوه نو دا دلته ما واغستو. بل دا لیکل چې زه کوم ګوره لیکل ډېر تیز کېږي ګوره تیز زه ورته چې څه شه لږ سلو شه دا ګوره اوس زه لیکل کوم سلو راځي که تیزول غواړئ نور هم تیزولی شئ دا نارمل دون ورته واخلئ دا هغه کسانو دپاره استعمالیږي چې چا نوې وینډوز باندې شروع کړي او ټایپنګ یې ضعیف وي نو دا باید سلو واخلي صحیح شوه دې لپاره دا موږ استعمالوو. بل موږ سره کارسر بلینکینګ ریډ دی دا کارسر چې داسې خوځېږي ګوره دا خوځېږي دا غواړي تیز وخوځېږي ته ما تیز دي شي اپلای کلیکه نو څو ګوره تیز خوځېږي دا ته چې نه دي خوځېږي بیخي او که ته نارمل غواړې نارمل بیا دلته راځه اپلای کلیکه. بل هارډویر دی کم کیبورډ چې موږ سره انسټال شوی د هغه نوم ښیي موږ ته USB والا کیبورډ انپوټ دی او ښه صحیح کار کوي. غواړئ نور معلومات د ډرایور په باره کې معلومات کې راځه ډرایور دلته راځه بیا ډرایور ډیټایل باندې کلیکه خدا تاسو ډرایور نه پیژنئ ډرایور څه ته وایي تاسو ځکه وینډوز ده نور ډیټیلز غواړئ دلته موږ سره هم شته پکې صحیح شوه دا موږ سره کیبورډ. راځو هغه نه وروسته موږ سره بل آپشن چې دی ماوس دی ماوس کې موږ سره اولین ټیپ چې دی هغه بټن دی او بټن کې موږ سره سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټن دا ډېر مهم آپشن دا هغه کسانو ته چې څوک چپ لاس باندې کار کوي که نه لکه ګوره دلته موږ سره دا رایټ کلیک او دا لیفټ کلیک دی رایټ کلیک ځان ته وظیفه لري او چپ کلیک ځان ته وظیفه لري. غواړئ دا کلیک هغه سایډ کې کار وکړي او هغه دا خوا کار وکړي یعنې چې کوم کار رایټ کلیک کوي هغه چپ ته بدل شي او چې کوم کار چې چپ کوي هغه رایټ ته بدل شي نو بیا دې آپشن باندې کلیک ګوره اوس چې زه دا لیفټ کلیک کوم ما ته وایي وټ کار نه کوي دا ولې ځکه ما هغه د ده فنکشن تبدیل کو چینج مې کو نو چې اوس زه رایټ کلیک وکړم کار کوي د چپ کار رایټ کلیک کوي نو زه اوس که دلته دا کلیک وکړم نه کوي کار رایټ کلیک کوم کار کوي ولې ګوره ما هلته چینج کو صحیح شوه نو دا یعنې رایټ نه لیفټ او لیفټ نه رایټ ستا ماوس چینج کوي. بل ډبل کلیک سپیډ که چېرې دلته تاسو سلو واخلئ اپلای اوکې د ده مطلب دا دی چې کله زه یو څه خلاصوم سلو ډبل کلیک وکړم ما ته خلاصې ګوره لکه یو کلیک مې اوس وکړو بیا بل وروسته خلاصېږي او که ته وایې چې نه داسې ما ته نه خلاصېږي زر د خلاصېږي زر کلیک باندې د خلاصېږي ماوس ته چې لاړې بیا دلته داسې کار وکړه دا ډبل کلیک سپیډ دا فسټ واخله ورته زه چې د ځوان یم زر کلیک کوم ما ته خلاصېږي چې سلو مې کلیک وکړه ما خلاصېږي ګوره یو کلیک دې وکړو بل وروسته وکړه خلاصېږي نه خلاصېږي تر څو چې ته ډبل کلیک ونه کوې ډبل کلیک وکړه خلاصېږي او که سلو کلیک دې وکړو هغه د رینیم کار کوي دا اوس ګوره رینیم کې یو کلیک مې اوس وکړو بل وروسته کوم هغه څه کار د رینیم کار کوي او که ته وایې چې نه زه سپین ګیری یم خیر دی زه سلو کلیک کوم یو اوس کوم یو ما سهار ته کوم نو ما ته څه کوه کار کوه نو د سلو ورته واخله اپلای او بیا وکې اوس وګورئ زه چې څه خلاصوم یو کلیک مې اوس وکړو بل وروسته بل اټومیټیک هغه ما ته خلاصېږي ځکه تا آپشن ورته چینج کو. بل ماوس کې موږ سره دې خوا ته وګورئ لیکل شوي ټرن آن کلیک که دې آپشن باندې تاسو کلیک کړئ او سیټنګ کې تاسو ورته شارټ واغستو اپلای اوکې نو څه ګورئ چې زه کله شارټ ټایم دپاره یو آیکن باندې کلیک وکړم ګور دې باندې ما لږ زره کلیک داسې وکړو زما فکر نه زه چې اوس چېرته ماوس خوځوم ما ګوره خلاص کړ لاس موز لاس لرې کړی دی نو زه چې موز هر چېرته خوځوم هغه زما موس پورې نښلي او ما سره ځي او که ته چېرې غواړې چې دا کار اجرا نه شي دا کار ونه شي نو موس ته چې راغلی د ټرن آن کلیک نه به څه چلو کې آپشن لري کې اپلای اوکې اوس وګورئ تاسو زه چې کله یو ګنټه هم دې باندې څه ودرېږم یو ګنټه کلیک وکړم نو ما سره ځي نه ولې ځکه هغه آپشن مونږه لرې کو صحیح شوه دا مونږ سره ټرن آن کلیک آپشن. بل ماوس کې مونږ سره دی پوینټر دا چې دا کم دا خوځوم دا دې ته پوینټر دا ماوس خوځوم دا پوینټر چینج کول غواړي مختلف پوینټر دا غواړي اپلای کلیک ګوره دا پوینټر ته خوښ نه شو دا ته خوښ شو اپلای کلیک مختلف پوینټر دي کم ستا خوښېږي والا نارمل چې دی مونږ سره هغه نن دی چې نن ورته واخلې خپل پخواني حالت ته راځي که چېرې یو چینج کول غواړئ دلته چې راغلی څه چلو که راځه براوز کې ورته یو پوینټر چینج کوم مثلا دا پوینټر مې خوښ نه شو بل غواړم لاندې راځه دلته مثلا دا ما خوښ کړو بیا اوکې کلیک اپلای څه ور چینج شو خپل حالت ته راوستل غواړئ یوز ډیفالټ باندې کلیک اپلای
خپل حالت راغی. د زما د ماوس سره ګور لږ زر سوری غوندې دی دا سوری نه غواړي دی نه کلیک لرې کا انیبل پوینټر شیډ اپلای سو ګوره شیټ لري شو غواړي ویډیو سره اپلای کلیک اوکې د سر ګور لږ شیډ راځي. هغه نه وروسته لیکلي الاو تیمز ټو چینج د ماوس پوینټر ګور دلته ما راغلم دا پوینټر مو واغست اپلای خو چې کله زه خپل کمپیوټر تیمز بدلوم دا به هم چینج کړي. ګوره زما پوینټر داسې دی که نه رایټ کلیک پراپرټیز ته لاړم تیمز مې چینج کړه لکه دا مې واغستو. اوس وګوره زما پوینټر هم چینج شو که نه شو او چینج شو ولې ځکه دا آپشن مونږ هلته کلیک کړی چې کله زه خپل تیمز بدلوم نو زما پوینټر به هم څه کېږي چینج کېږي. دا سیټینګ تاسو خپل په نوم سیف کول غواړئ سیف کولی شئ. بل موږ سره پوینټر آپشن دی دا ماوس زه خوځم ګور ډېر تیز تیز خوځېږي چې کله زه دا سلو واخلم نو ډېر په مشکله خوځېږي ته وایي چې چا 1 کیلو تیږه پرې تړلی دی ډېر په مشکل خوځېږي. نو که چېرې دا زه فرسټ واخلم نو باندې به مخکې مخکې خیزه کې وي. صحیح شوه. انهانس پوینټر پریسیژن تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دا زموږ موس به لږ منظم خوځېږي سره هم به خوځېږي منظم به خوځېږي. هغه نه وروسته ګوره موږ سره لیکل شوي دي اټومیټیکلی موو پوینټر ټو ډیفالټ بټن اینډ ډایلاګ باکس. که چېرې دې آپشن باندې موږ کلیک کړئ اپلای او بیا اوکې. اوس تاسو وګورئ زه راځم مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک منیج ته لاړم او راغلم چېرته ډسک مینجمنټ ته. دلته زه راغلم ما دا ډي ډرایو یا دا ډرایو څه که هایډ کړل ته راړم پراپرټیز ته چینج ته راړم دا مې څه ته ریموو یس ریموو شو که نه چې کله زه دا بېرته راشم چینج ته دا اټ کلیک کوم اوکې ګوره اوکې چې کلیک کوم یا دلته رایټ کلیک ګوره چینج ته لاړم ګوره دا زما زه دلته رایټ کلیک مې وکړو چینج ته لاړم زما موز هغه سر کې دی ګوره چې کله زه دا کلیک کوم موز اټومیټیک کینسل یس ته راځي اوکې ته راځي. داسې نه غواړي چې داسې وشي. کنټرول پنل ته چې کله راغلی سټارټ کنټرول پنل بیا دې ځای کې موږ سره ګوره ماوس کې دې آپشن نه کلیک لرې که د پوینټر کې اټومیټیکلی موو دا به نور خپله نه موو کېږي تر څو چې ته وینې هغه نه موو کېږي. ګوره لکه زه دلته راغلم رایټ کلیک مې وکړو چینج ته چې لاړ شم ګوره هغه خپله نو کینسل ته یس نو ته نه راځي نو ته مجبور هغه څه کې رای وړئ. صحیح شوه. دا موږ سره اټومیټیکلی موو پوینټر ټو ډیفالټ بټن ان ډایلاګ باکس آپشن. بل ګور لیکلي ډسپلی پوینټر چې موس سره غواړي لکۍ ښکاره شي ګوره لکۍ ګوره لکۍ غواړي اپلای کلیک کړه ستا موس سره ګوره لکۍ راځي ګوره دا لکۍ غواړي بیخي وړه اوسي وړه به راځي که نه غواړي کلیک ته لرې کړو لکۍ مکۍ به ختمه شي. هایټ پوینټر وایل ټایپینګ که چېرې تاسو دې آپشن باندې کلیک کړی چې کله زه رن یا بل ځای کې لیکل کوم نو زما پوینټر اټومیټیک څه کېږي هایټ کېږي. لکه ګوره زه دلته رن ما خلاص کړه رن اوس دلته چې زه لیکل کوم نو موس زما پوینټر څه شي ورک شي او که نه غواړې داسې کلیک ته لرې کړه نو بیا نه کېږي. بل ګوره لیکلي شو لوکیشن آف پوینټر ون آی پریس کنټرول کې په دې باندې تا کلیک کړی اپلای تا نه موس ورک شو چې کله کیبورډ نه تاسو کنټرول پریس کړئ نو هغه ځای تا ته معلومیږي داسې انیمیشن ورکوي چېرې ستا موس دلته کې دی دا نه غواړئ دې نه کلیک لرې کړه اپلای اوس وګورئ چې کله کنټرول پریس کړئ نو هغه ځای ما ته نه معلومیږي. ویل څه ته ویل کېږي هغه سکرول موضوعونه چې تاسو که لیدلي که نه انټل سکرول موضوعونه تاسو سره یې تا ته وایي چې کله زه دلته مثلا ورډ پروګرام ما خلاص کړ ورډ پروګرام دې کې زه لیکل کوم لکه دلته راغلم ډېر لیکل مې وکړو چې کله زه د خپل موز یو سکرول کوم داسې دا بټن باندې څه کلیک وکړم دا سکرول کوم څومره تیر شي 3 لاینه تیر شي یو پیج تیر شي څومره تیر شي داسې. صحیح شوه. دلته راځم کنټرول پنل ده او موس کې ورته وایم چې وروره څه چلو که ویل کې زه ورته وایم چې ما ته 3 لاینه زه ورته وایم 1 سکرین یو پیج تیر شه ګوره چې کله زه دلته راشم ورډ پروګرام ته نو دا چې یو سکرول کوم نو یو پیج تیري ګوره یو پیج تیري مکمل ما ته. صحیح شوه. او که ته وایي چې 3 لاینه تیر شي دلته آپشن ته چې لاړې دلته د فالوینګ نمبر آف لاین اټ وټ ټایم 1 ټایم یا اټ ټایم دلته چې کله زه اوس دا سکرول کوم نو 3 لاینه به څه شي سکرول کېږي ښکته پورته ځي زیات نه ځي. بل هغه نه وروسته موږ سره بل آپشن موس کې چې دی لیکلي هورزنټل سکرولینګ دې خوا اخوا نه سکرولینګ چې کله تاسو دا هورزنټل سکرولینګ کوئ نو څومره سکرول شي یو لاین 2 لاین 3 لاین څومره دا تاسو کولی شئ دې کې. او ورپسې موږ سره بل آپشن چې د اخر کې هغه موږ سره بیا هارډویر دی د دې ماوس په باره کیبورډ په باره کې نه ماوس په باره کې موږ ته مکمل معلومات راکوي. مایکروسافټ والا ماوس دی یو اس بي والا انپوټ ډیوایس دی او ښه یو کار کوي. ډرایور په باره کې نور معلومات غواړل تر راځه ډرایور ته یا ډرایور ډیټیلز ته راځه دې ځای تاسو کولی شئ مکمل معلومات د خپل د ماوس ډرایور په باره کې واخلئ. دا موږ سره ماوس آپشن